حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم وعقوق الوالدین، اے د الله بندگانو ځانونه وساتئ د مور پلار د نافرمانۍ څخه. مور پلار مه زیروئ، مور پلار مه دردوئ، مور پلار مه ژړوئ، مور پلار د پاره د غاړې توق مه جوړېږه، د زړه خفګان مه جوړېږه د خدای په خاطر باندې. که چیرې د مور پلار نافرمانه سوې، مور پلار دې زیر کړل، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جنت بوی به هم د سجبونه کې. جنت ته داخلېدل خو لرې خبره ده، جنت ته داخلېدل خو لرې خبره ده. د جنت بوی د جنت څخه په 1000 کاله لرې اندازه باندې لا محسوسېږي، چې د جنت څخه سړی 1000 کاله فاصله باندې لرې ولاړ وي، هلته هم د جنت بوی ورځي، لیکن دا کسان به د جنت بوی هم در سپږمونه کې. دا کم کسان د چې مور پلار زیری. بل روایت کې د الله رسول فرمایي خوار دی وي ذلیل دی وي، په 3 واره تکرار وایي خوار دی وي ذلیل دی وي، خوار دی وي ذلیل دی وي. صحابه وایي من یا رسول الله، څوک شئ څوک شئ؟ د الله رسول وایي هغه کسان شئ من ادرک ابویه عند الکبر، چا چې مور و پلار په داسې حالت کې وموندل چې دواړه ضعیفه سول، دواړه عاجزه سول، پلار یې سپین ږیری سو، مور یې سپین سرې سوه، لیکن د مور و پلار په احسان او په خدمت باندې جنت نه کوي، دا د خوار او ذلیل وي دا کس. څه مطلب؟ که چیرې جنت ګټل غواړې، ان الجنة تحت اقدام الامهات، جنت مور و پلار د پښو لاندې دی. که چیرې غواړې چې جنت پیدا کې، غواړې چې الله راضي کې، غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په جنت کې وکړې، مور پلار سره احسان کوه. دا سپین ږیری پلار نه دی، ته چې ورغورځې، دا ته چې ورته وایې بابا ستا سر نه په خلاصېږي، ته عقلمند یې، اوس 2-3 روپۍ دې پیدا کړلې، اوس نو راغورځې بابا خود سر نه په خلاصېږي. ستا د بابا ته چې کومه ګوله ماښام ته راوړې، پر هغه باندې د دې ګولې احسان اچوې. دا 10 کاله چې ته راوروزلې، دا بابا یې وخت ته نه و چې بچې تا زما څه ډوډۍ خوړلې ده. دغه ته وایي احسان فراموشه خلک. او دا کسان به د جنت بوی هم د سږمونه کې. بعض بدبخت خو داسې چې مور پلار ته ښکنځل هم کوي، مور پلار ته بد هم وایي. د الله رسول فرمایي لعن الله من سب اباه، لعنت دې د خدای د طرفه وي پر هغه کس چې مور پلار ته ښکنځل کوي. څونه کسان ستا پلار ته ښکنځل کوي، موږ په خپله لیدل دي چې وایي زما د پلار سره ګپه ایله ده، زه ښکنځل ورته کوم، ښکنځل ورته کوي. پر دې کسانو باندې د خدای لعنت دی، حدیث دی. دا بل روایت کې راځي ملعون من عق والدی، د الله جل جلاله د لوري پر دې کسانو باندې لعنت دی کم کسان چې مور پلار زیری، د مور پلار سره بد چلن بد سلوک کوي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه، جنت ته نه داخلي هغه کس چې مور پلار زیر کوي. الله بنده د مور پلار دا ډېره غټه سرمایه ده په دنیا کې. لږ زغم غواړي، لږ برداشت غواړي. وایي زغمه، د 10 کاله ته زغملی چې دغه حال ته راورسولی، ته درده ډېر عاجزه وې، تا خپل پزه نه سوی صفا کولی، تا خپلې شیدې په خپل خولې کې نه سوی نیولی، د شیدو بوتل دې نه سوی نیولی، لیکن دوی ته د حال ته راورسولی. نن چې دوی ضعیفه سي، دوی ستاسې دا خدمت نه غواړي چې موږ ته شیدې په خوله کې راکړه، دوی ستاسې دا نه غواړي چې موږ ته ډوډۍ په خوله کې راکړه، دوی ستاسې ښه رویه غواړي، ښه اخلاق غواړي، د دې د خبرو اطاعت غواړي، د دې فرمانبرداري وکړه. تا چې 100 روپۍ پیدا کړې بس مور پلار ته بیا هېڅ نه ښکاره، دا مور پلار ته چې یو ګوله ورکوي دغه لا احسان ورباندې بولي. دا کسان واوري قسم په بالله که بیا جنت پیدا کړي. دا دومره روایتونه مې درته وایي چې څومره تاکید دی پر دې باندې چې دا کسان چې مور پلار زیري، دا به د جنت بوی هم د سږمونه کړي. الله دې موږ وساتي، د داسې انسانیت څخه دې موږ خدای وساتي چې هلته بیا موږ مور پلار زیروو.